جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکیې ته د خپل سفر په ترڅ کې د ترکیې د صنعتکارانو او سوداګرو د غیر دولتي ټولنې موسسات له رئیس ښاغلي محمود اسمالي او یو شمېر افغان او ترکي سوداګرو سره وکتل. دغه لیدنه د موسسات ټولنې د دفتر په مرکزي ودانۍ کې ترسره شوه چې پر افغان سوداګرو او ترکي پانګوالو سربیره پکې د هغو لویو شرکتونو بېلابېلو سکتورونو رئیسان او استازو ګډون کړی و چې د ساختماني توکو د برېښنا تولید، مخابراتو، زیربناوو جوړولو، اوبو بندونو، کرنې او لوجستیکي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې اوږده مخینه بریالۍ کاري تجربه لري. د یادې کتنې پر مهال د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته راوبلل او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د پانګونې شرایط اسانه شوي او ترکي پانګوال دې له دې فرصته پوره استفاده وکړي. د موسسات ټولنې مشر ښاغلي محمود اسمالي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال سره د یادې لیدنې پر مهال ترکي پانګوال په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته وهڅول او زیاته یې کړه چې له دې فرصته د استفادې کولو په موخه د ترکي پانګوال افغانستان ته لاړ شي. ښاغلي محمود زیاته کړه چې په افغانستان کې د سرتاسري امنیت په ټینګېدو سره په مختلفو برخو کې د پانګونې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. په دغه لیدنه کې له ترکي پانګوالو سره په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو په اړه هر اړخیز معلومات شریک شول او د اسلامي امانت له لوري د بشپړې همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړل شو. دا یادونې وړ ده چې موسسات د ترکي صنعتکارانو او سوداګرو یوه غیر دولتي ټولنه ده چې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شوې او په 22 هیوادونو کې فعالیتونه لري. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان.